سلام له خورشید د 1 بجې خبرونو ته ښه راغلاست. د فوټبال ملي لوبډلې 22 غړو ته د یو اپارتمان کلیانې چې د مخکني ولسمشر حامد کرزي لخوا د اماراتو په ښارګوټو کې منظور شوي وو نن د ملي یووالي حکومت د اجرایي رئیس لخوا ورکړل شوې. دغه اپارتمانونه په 1392 کال کې د سویلي اسیا د اتلولۍ له ګټلو وروسته دوی ته په پام کې نیول شوي وو. له دې سره سم د فوټبال فدراسیون مسؤلین د ملي یووالي حکومت له مشرانو هم وغوښتل چې د لوبو ټولو څانګو ته جدي پام وکړي څو لوبغاړي وهڅول شي او په نړیوالو سیالیو کې ښه وځلیږي. په پروان کې یو هلک وروسته له هغې چې د خپل د تره د لور د غوښتنې جرګه رد شوه د یادې کورنۍ پر غړو ډزې وکړې. د پروان امنیه قمندان محمد زمان مموزی وایي په دې پیښه کې چې تېره شپه د چاریکارو ښار په دولانه سیمه کې رامنځته شوې 2 ماشومان وژل شوي او د 2 ښځو په ګډون 3 تن نور ټپیان دي. ویل کېږي بریدګر په تېښته بریالی شوی خو په اړه یې د پولیسو پلټنې روانې دي. څرګره ملي اداره وایي چې په لغمان کې د یو ځانمرګي برید مخه نیولې ده. د څرګرې ملي ادارې د رسنیو دفتر د مسؤلینو په وینا دغه کس چې محمد هارون نومیږي غوښتل د لغمان په مرکز مهترلام ښار کې یو ترهګریز برید ترسره کړي خو تر هغې مخکې نیول شوی دی. نیول شوي کس پر خپل جرم اعتراف کړی او زیاته کړې ده چې تر دې مخکې قاري انور ته چې په لغمان کې د ځانمرګو بریدونو مسؤل و د افغان ځواکونو د تګ راتګ په اړه معلومات راټولول. د یونما یوه کارکوونکي له خپلې وزوی سره چې 4 میاشتې مخکې له کابل ښاره سړي تښتونکو له لوري تښتول شوې وه تېره شپه بیرته آزاده او له خپلې کورنۍ سره یو ځای شوه. د کورنیو چارو وزارت چارواکي وایي دغه میرمن له خپل یو ماشوم سره تېر کال د سلواغۍ پر 2مه د کابل ښار د 18مې امنیتي حوزې اړوند د خیرخانې له کوتل سیمې د سړي تښتونکو له لوري تښتول شوې او په هغه وخت کې د نوموړي چلوونکی او یو بل کس وژل شوي وو. د سړي تښتونکو دغې ډلې د دوی د خلاصون په بدل کې د 3 میلیونه ډالرو غوښتنه کړې وه. د سرچینې په وینا د دغې پیښې په تړاو د کابل له شکردرې استالف او قرهباغ ولسوالیو 7 کسان له یو شمېر وسلو سره یو ځای نیول شوي دي. د غور په چارسده ولسوالۍ کې د یوې نښتې له امله 19 طالبان وژل شوي او 11 نورې ټپیان دي. دغه نښته تېره ورځ د ولسوالۍ په منګ سیمه کې رامنځته شوې او په وژل شویو او ټپیانو کې د یادې ډلې یو شمېر سیمه ییز قمندانان هم شامل دي. د غور د امنیه قمندانۍ د ویان په وینا په دې لړ کې 2 پولیسو هم خپل ژوند له لاسه ورکړی او 2 نورې ټپیان دي. او ولسمشر غني وایي په ښوونځیو او پوهنتونونو کې د زده کړې فضا باید مناسبه او له تعصبه پاکه وي او د نجونو د تعلیم او لوړ زده کړو لپاره باید لا ډیر فرصتونه برابر شي. ښاغلي غني تېر ماښام د ښوونځیو او پوهنتونونو له یو شمېر استادانو سره د روژې ماتې په مراسمو کې همدغه زیاته کړه چې ښوونکو د ځوانانو په ځانګړي ډول د نجونو په ژوند کې ستر بدلون رامنځته کړی دی. نوموړي همداراز د ښوونکو او استادانو د مسکن موضوع مهمه وبلله او زیاته کړه چې په دې برخه کې کار روان دی. دا تر دې مهاله وروستي خبرونه تر بیا مو الله مل.